سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. په یوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د ګونګړي نښان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د تناسلي اعضاو نه چاپېر د ویښتانو حکمت او فواید تاسو ته وښیم. د انسان په بدن کې ویښته الله تعالی هدیه ده چې انسان ته یې ورکړې ده، ځکه د دې ویښتو په وجه انسان ښایسته ښکاري. لکه د سر ویښته، د سړي لپاره د ګیرې ویښته، او هر انسان د دې ویښتو د بقا لپاره هر قسم کوشش کوي چې تر څو ډیر وخت دوام وکړي. او کوم انسان چې د ګیرې ویښته خیري نو هغه بې عقل دی او د فطرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه خلاف کار کوي. خو د انسان په بدن کې نور هم داسې ویښتان شته چې انسان پرې تنګسیا احساس کوي، او اسلامي شریعت هم د خرولو یا ویستلو امر کړی دی، لکه د تناسلي آلې یعنې فرد نه چاپېر ویښته او د تخارګونو ویښتان. ډېر انسانان به دا فکر کوي چې دا ویښته چې شریعت هم خریلو امر کړی دی او انسان هم پرې تنګسیا احساس کوي، نو دا یو وبه شی الله تعالی پیدا کړی دی. خو حقیقت دا ده چې الله تعالی هیڅ یو شی بې پیدې نه دی پیدا کړی، او د دې ویښتانو هم ډېر پیدې شته، لکه څرنګه چې اوسنیو ساینسپوهانو او د ډاکټرانو د څېړنو په نتیجه کې دا ثابته کړي چې هغه ویښتان چې د انسان د فرد چاپېره وي د هغې ډېرې فایدې دي. لومړی، دا ویښتان فرد د خارجي هغې جراثیمو نه ساتي چې د ډېرو مرضونو سبب کیدای شي، او د انسان په بدن کې دا ډېر حساس ځایونه دي چې د دې په وجه انسان د زندګۍ نه یو خوند اخلي، او د دې په وجه د انسانانو نسل زیاتیږي. دوهم، تناسلي اندامونو ته شهوت راتلو لپاره زیاته وینه جلبوي. دریم، د خارجي ضررونو نه دغه منطقه محفوظه وي. څلورم، او کله چې وخوړل شي نو شهوت ورسره زیاتیږي او غین ورسره پیړیږي. هم دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ.